ته راکوز شو نو ابرار دې راغلي پروګرام د نور هم د کلاس مرګې د دوی سره میلاو شوم. صوفي دې ځای په باره کې ته څه ویل غواړې؟ مننه ستاسو ډېره مهرباني یاره چې موږ له داسې ټایم راکړو دغه لپاره. ماشاءالله دا صوفه دی ډېر ښکلی ځای دی زبردست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په یو نوي ویلا کې زه علمان وهاب ستاسو سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې د ژوند په مزو کې به یې. نو راځئ چې نن ورځ ولاګ شروع کړو. بھائی د نن ورځ ولاګ کې دا سرخاونه سټارټ کړو. ډېره زیاته ګرمي وه په کلي کې. نو موږ ویې راشو سرخاو ته لاړ شو. زموږ سرخاو تاسو ته ما باندې مخکې ویډیوګانې کې مښولې او نن هم راغلي یو سرخاو ته. تاسو کتلی شئ کته دې اوبو ته دې ته ګډو ډنډ او باره پکې نوي نوي افشارونه خلکو ایکسپلور کړي دي. ما ته یو څو کسانو ټلیفونونه په وټساپ باندې میسجونه وکړي هلته لاړ شئ. ډېر زیات ښکلي ځایونه دي نو هغه به هم تاسو ته ښیو. تاسو ترې مزې وساتئ او ډېر زیات زبردست دی. مونږ به یې په خپله وینو، مونږ په خپله هم لا نه لیدلي. تاسو سره یې هم غواړم ځکه چې مونږ چېرته هم ځو تاسو بوځو نو راځئ او مزې ترې واخلئ. واټر پارک ته راورسېدو. ډېره زیاته مزه کوي. تاسو وګورئ او مزې ترې واخلئ. ډېر زیات دنګ ځای نه رابهېږي او ښکته ته زیات هم ځای هم ډېر زیات ښکلی دی لامبلو لپاره او د پروګرامونو لپاره. دلته خلک راغلی دی خو ډېر زیات کم خلک ورته راځي چې هلته معلوم نه دی. دا په نوي کې په سرخاو کې موجود دی او دلته دوه افشانونه نور دي هغه به درته هم ښیم او ډېره زیاته مزه کوي. مونږ چې راورسېدو نو هغه ټول ستړي د سړي نه هېره شي، ټول هیکینګ د سړي نه هېر شي. تقریبا د 1 ګنټې هیکینګ دی خو ډېر زیات ښکلی ځای دی او مونږ کوشش کوو چې بره وخېږو، بره هم ښکلي ځایونه وګورو کوي هغه به هم تاسو ته وښیو. کته دا نور افشارونه درته هم ښیو. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ او د ویلاګ نه مزه واخلئ او تر اخره یې وګورئ. دا هغه دویم واټر فال دی برې نه. د ډومبي واټر فال ته ډېره بدنګ ځای لار ده به دی نو موږ ځکه دې کتې ته نه شو تللی. تاسو وینئ ډېره زیاته مزه کوي او دا لږ ښکلی هم نه دی، بره ډېر زیات ښکلی. بس هپله بل دی هغه واټر فال نه دی، هسې ښکلی غونته ځای دی. به درته وښیو او مزې ترې واخلئ، انجوای وکړئ او پوره ویلاګ وګورئ. نو راځئ. ځای ته رالو. ډېره زیاتې مزېدارې اوبه رابهېږي او ډېر زیات ښکلی ماحول دی ځکه چې دلته د اوبو نه ډېره یخه هوا راخېږي او څه خو دا ځای د غر په سر کې دی او نو د هغې وجې هم یخ دی. نو ډېر زیات مزېدار ځای دی. بر یو بل ځای دی ته هم ښایي. پکې بل ځای دی خو لږ په تیاره کې دی، تاسو ته به سم نه ښکاري. د دې سره دا ډنډ ډېر زیات ښکلی دی کته او ډېره زیاته مزه کوي. یو خو په سوري دی نو اوبه یې ډېرې زیاتې یخې او بر اوبه هم ډېرې زیاتې یخې وي خو دا هم ډېر زیات ښکلی ځای دی. دا 3 ابشاره دي دلته په سرخاو په نوي کلي سرخاو کې او ډېر زیات ښکلي دي. زه تاسو ته الفاظ زما سره نشته، زه تاسو ته په د دې په باره کې وایم. سړی چې دلته راورسي تقریبا 1 ګنټه هیکینګ دی. سړی دلته راورسي هغه سړیوالی او هیکینګ هغه هر څه تېر شي، خولې ملې ځو بس.
خوش شو نو ابرار دی راغلی پروګرام د نورم د کلاس مرکز د دوی سره میلاو شوم صوفي دې ځای مبارک ته څه ویل غواړئ من تاسو ډېره مهرباني یاره چې موږ له همداسې ټایم راکړو د هغه لپاره ماشاءالله دا سوبها دی ډېر ښکلی ځای دی زبردست ځای دی چکر ورته راولګوئ او پرې ورته وزټ وکړئ ښه یخې اوبه دي ښه هواګانې دي او پروګرام ځای پکې هم ښکلی سیټ دی ښه پروګرامونو له راځئ خپل انجوی یې کوئ مزې ترې اخلئ خوندونه ترې اخلئ سلمانه یاره دغه ډېر زیات مزیدار ځای دی بس مونږ خو ځو دوی دلته پروګرام له راغلي مونږ لږ وختي راغلي دوی اوس چېرته راغلي نو مونږ ځو کاته به میلاویږو ستاسو سره او ډېر زیات ښکلی دی څنګه چې تاسو د ابرار نه واورئ چې ډېر زیات ښکلی دی دې ځای ته خامخا چکر له راشئ وزټ وکړئ ډېر زیات مزیدار دی